اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. او يهوديان ویل نصرانیان د دین په هیڅ خبره باندې قائم نه دي او نصرانیان ویل يهوديان د دین په هیڅ خبره باندې ویلوړ نه دي. حال دا چې دوی کتاب لولي همدارنګه د دې د خبره په شان خبره هغه کسان هم کړي وا چې بے علم وي نو الله تعالی به د قیامت پر ورځ د دې په منځ کې د هغه خبره په حق لا فیصله کوي چې دوی پکې اختلاف کوو. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. او د هغه کس نه بل زیات ظالم څوک دی چې د الله تعالی جماعتونه بندوي د دې خبره نه چې په دغه جماعتونه کې د هغه الله تعالی نوم یاد کړی شي او د دغه جماعتونه په ورانولو کې کوشش کوي. دغه کسان چې دی ته د حق نشته چې د جماعتونه ته ننوځي مګر دا چې ویریدن کوي د دې د پورا په دنیا کې رسوایی دو او د دې د پورا په آخرت کې ډېر لوی عذاب دی. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. او خاص دی الله تعالی د پورا مشرق او مغرب دی نکیم طرف ته چې تو سه مخ کوي نو حتی دی الله تعالی ذات دی بشک الله تعالی ډیر په روخه ولا شپوي دی ډیر